السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ارشاد یم یو نوی ټاپک په باره کې به خبرې کوو. څخه خلک څه داسې خلک چې هغه د معاشرې د ښېګړې دپاره کار کوي. په دې کې موږ سره زموږ یو ټیچر وحید صاحب چې کومه داسې هستي ده چې هغه ډېر کمپیټنټ ټیچر دی، ډېر زبردست قسمه طریقې سره خپل لیکچر ډیلیور کوي او ډېر زیات داسې خویونه دي پکې، داسې عادتونه، بعضې نیم عادتونه داسې چې هغه نیچرلي واقع ده. داسې استاز دا د معاشرې دپاره یو اساسي استادان ټول چې کومه دی زموږ محترم دي، دې کې څه شک نشته. ځکه چې موږ نن په کوم منچ باندې یو، کومه سټیج باندې یو، نو ډیفینیټلی دا ټول کریډټ چې کومه دی موږ خپل ټیچرز ته ورکوو. خو وحید صاحب په دې ټایم کې تاسو وګورئ دا خپل سټوډنټس ته ایکسپریمنټ شو کوي، دغه شان د ایکسپریمنټ په باره کې، او بعضې نیم په دې کې داسې اکوپمنټس دي، دا څیزونه دي چې هغه وحید صاحب په خپله محنت کوي او تیاري یې. نن سبا چې دومره د ټینشن دور دی چې خلک خپل د خېټې د پاللو دپاره یوازې په سیلري باندې ګزاره نه، بلکې هغه پارټ ټایم جابز کوي. نو وحید صاحب پارټ ټایم زما چې څومره خیال دی د دې ماشومانو دپاره، د دې قوم د مخکې وړو دپاره، د دې سره یو سوچ پیدا کولو دپاره، یو ساینسي علم، ساینس ټیچر په حیث باندې چې کومه دی هغه د قام دپاره داسې نوي اکوپمنټس تیاروي. ماته پته ده چې دا څومره ګران کار دی، بلکې دا جذبه، دا چې کوم سپیرټ دی، دا ډېر کمو خلکو کې مونده کېږي. نو وحید صاحب د زړه نه اپریشیټ کوم او خپل د شارټ کسرونو ته دا خواست کوم چې استاد محترم د دې قدر وکړي. نو انشاءالله داسې قسمه خلک به د معاشرې په ترقۍ کې یو بنیادي کردار ادا کوي، او هیله لرم چې وحید صاحب هم دغه شان خپل محنت، خپل سټرګل دا به جاري ساتي او د داد لایق دی. هغه تاسو به اورېدلي وایي چې استاز بادشاه نه وي، خو دا خپل شاګرد، خپل قوم او خپل سټوډنټس د دې نه بادشاهان جوړوي. نن وګورئ چې وحید صاحب واقع په نوي کل باندې کار کوي، د نوي کل پر روان مستقبل باندې کار کوي، او دا مونږ دپاره یو د خوشحالۍ مقام دی، د خوشحالۍ ذریعه ده چې الله تعالی زموږ په معاشره کې داسې یو هستي دا مونږ له راکړې ده، او دومره په لګن او په محنت سره. او بیا سپیشلي سوشل میډیا نن سبا داسې لار ده چې د دې په مدد سره ته دا جذبه، ته دا خپل پیغام ډېر په اسانه سره د یو ځای نه بل ځای ته کمیونیکیټ کولی شي، چونکې دا د یو واسطه ده د خلکو په منځ کې، د شاګردانو په منځ کې، د استادانو په منځ کې. او چې کله یو استاد دغه شان ښه کار کوي، نو هغه بالکل ډیفینیټلی هغه دې اپریشیټ کړی شي، هغه دې د معاشرې د طرف نه اپریشیټ کړی شي، هغه د کلیوالو د طرف نه دې اپریشیټ کړی شي، او هغه دې مکمل داد ورکړی شي چې د هغه جذبه، د هغه مینه، د هغه دغه شان لګن دا نور هم سیوا شي د خپل کار سره. اوس هم موږ ته خپل د ماشومتوب دور را یادېږي، او د وحید صاحب دپاره سپیشلي زه هغه ته دا ډالۍ کوم چې زه چې ماشوم وم ما به غټې افسانې لیکلې، ما به د سکول په کتابونو کې ټپې لیکلې، او مونږ به کلاس کې هم پټ پټ شرارتونه کول چې به استاد په بورډ الفاظو ته معنی لیکلې، او هغه د سکول دوران زما د زړه نه کله وځي، 14 اګست لا چې به مونږ ترانې لیکلې، او مونږ ناپوه وو د مینې په چل نه پوهېدو، په خپلو لاسو به مو تل پردۍ نامې لیکلې. او زه بیا په اوومه تم کې داسې نالایقه شومه، ما به پیپرو کې د خپل عشق قصې لیکلې. نو دا د نوجوان کل ته ډالۍ چې د دې قصو نه ځان وساتئ، ځکه چې نن سبا چا دا کارونه کړي دي، چا په لاسو باندې داسې نامې لیکلي دي، چا په خپل کتاب کې دا قصې لیکلي دي، دا تاسو له هېڅ قسمه څه فایده نه درکوي. نو هیله لرم وحید صاحب چې واقع ته زمونږ ننګې، زمونږ غیرت یې، مونږ په تا باندې ویاړ یو، او الله دې وکړي چې دغه شان نور زمونږ چې کوم سټاف دی، کومه ټیچر برادري ده، پکې دغه شان یو جذبه او دغه شان یو ولوله او دغه شان په جنون سره، په جذبې سره د خپل د نوي کل سره کار وکړي، او دا په یو ښه لار باندې روان کړي. شکریه.